اشفاق احمد وایي زه په اټلي کې په یو هوټل کې ناست وم. یو سړی هوټل ته رالی، پر ویټر یې غږ کړو چې 2 کپه چای راوړه. یو کپ چای مال راوړه، یو کپ چای ویسه پر هغه مخامخ دیوال یې کښېږده. وایي هغه ویټر ډېر ښه په ادب په انسانیت سره دله یو کپ چای راوړلې، یو کپ چای وړې پر دیوال یې کښېږدولې، په هغه یې پر سپین کاغذ یې ورسره ولیکل چې یو کپ چای. اشفاق احمد وایي زه دلته ناست ولم، یو څه وخت تېر سو، بل سړی رالی. وایي هغه بیا پر ویټر باندې غږ کړو چې 2 کپه چای راوړه، یو کپ چای مال راوړه، یو کپ چای هغه دیوال له راوړه. وایي هغه ویټر بیا په ډېر ښه ادب په انسانیت سره دله یو کپ چای راوړلې، یو کپ چای وړې پر دیوال یې کښېږدولې، پر هغه سره یې ولیکل په سپین کاغذ چې یو کپ چای. اشفاق احمد وایي زه دلته ناست وم، دا ګرده کیسه مې لیدله چې دا اوس څه کیسه شروع ده، څه ماجره شروع ده. دا خلک یو کپ چای وکړي، یو کپ چای دا دیوال ته ولې اصلي. دی وایي یو څه وخت تېر سولو، یو 2 کسان رالو چې هغه د کپړو څخه او د شکل څخه غریبان ښکاره کېدل. وایي هغه 2 کسان چې کله پر ټیبل باندې کښېنستل، ویټر چې ورالې په ډېر ښه ادب سره دوی څخه پوښتنه وکړه چې دوی څه غواړئ. وایي هغه 2 کسانو د دیوال خواته اشاره وکړه چې موږ ته 2 کپه چای راکړه. وایي هغه ویټر 2 کپه چای وراوړلې، دوی چې خپلې چای وکړلې او د چای پیسې نه کې ور دوی ووتل. اشفاق احمد وایي دلته زما سر په خلاص و چې د اټلي خلک د انسانیت او د شعور واغه معیار ته رسېدلي دي. د دې علاقې د دې وطن خلک یو کپ چای په خپله کوي، یو کپ چای دوی ډونیټ کوي. د هغه غریبانو خلکو دپاره چې کوم غریبان خلک دا هوټل ته راسي، د هغه سره دونې قدر پیسې نه وي چې هغه چای په وکړي. اشفاق احمد وایي دلته زما په سترګو کې اوښکې راغلې. دی ما سوچ ووایي چې دغه د انسانیت معیار، دغه انسانیت به زموږ په ملک پاکستان کې کله راسي چې په هغه کې به ماړه خلک دونې قدر د خپلو غریبانو خیال ساتي چې هغه ځان له کوم شی خوښوي، هغه شی به دوی له خوښوي. نو ګرانو کتونکو، د افسوس خبره خو دا ده چې د انسانیت درګور ښه درس موږ ته اسلام راکړی دی. خو افسوس دا دی چې موږ ته اسلام بلکل نه دی مطالعه کړی. که چیرې موږ ته اسلام او قرآن مطالعه کړی وای، نن به د انسانیت درګور ښه معیار په موږ کې وای، د اخلاقیات به درګور ښه معیار په موږ کې وای، او زموږ غریبان خلک به زموږ سره درګور د ښه وای، درګور د به راسره خوشحاله وای. نو امید کوم چې موږ ته به اسلام مطالعه کوو، د انسانیت واغه معیار ته به ځان رسوو چې کوم معیار زموږ ته اسلام غوښتي، د اسلام تقاضا ده. نو ګرانو کتونکو، هیله کوم چې زموږ دا ویډیو به ستاسو ډېره خوښه شوې وي. زموږ د فیسبوک پیج او زموږ د یوټیوب پیج مخ ته د سره شیر کړئ او د خپلو دوستانو، د خپلو ملګرو سره یې شیر کړئ. کور مو ده.